أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال. دا اسلامی قمری میاشتے لومبے میاشتا عربے کے وتا محرم وی او زمون پختانه وتا دا عاشورے میاش وی څنګه انګریزی میاش د جنوري نه شروع کیږي دارنګ دا اسلامی میاشت د محرم او د عاشورے نه شروع کیږي. د دې میاشتې د نورو میاشتو په نسبت لږ فضیلت راغلی دی او خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په خپله بیان کړی دی. نو د هغې متعلق درته یو څو خبرې عرض کوم. زما ورونو دا میاشت د محرم دا شورې ده او د دې دا فضیلت یوازې په اسلام کې نه دی، د اسلام نه مخکې دا یو برکتي میاشت را روانه وه. عربو په کال کې 4 میاشتې دا ډېر د احترام میاشتې ګڼلې او د دې 4 میاشتو به ډېر عزت او ډېر قدر کو او هغې ته به اشهر حرم وی. هغه یو د ذیقعدې میاشت وه کم ته چې موږ د میانې میاشت وایو، بل د ذوالحجې میاشت وه کم ته چې موږ د لوی اختر میاشت وایو، بل د محرم میاشت وه کم چې دا اوس شروع ده، او 4 رجب چې موږ ورته زبرګه وایو. د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک نه مخکې به هم عربو له دې 4 میاشتو خیال ساته، دې کې به جنګونه چا سره نه کول، دې کې به اغلاګانې او ډاکې هم نه کولې او د دې به ډېر خیال او تقدس ملحوظ ساته. حتی چې بعض کافرانو هغوی به د خپلو نیزو نه اوسپنې ویستې او دا چې کم خپل لیندې یې وې د هغې تارونه به وسپړدل او تورې به یې په تیکو کې بندې کړې، اویزان دې به یې کړې. وی اسې نه، جذبات په انسان غالبي او چې ته په غلطۍ کې چا سره جګړه جوړه نه شي او نیزې پسې غشي تورې پسې منډه ونه وه، لکه سړی چې د تماچې نه کالتوس یو طرف ته وغورځوي دقسې به یې کول. دا اوسپنې به یې دا وسلو نه لرې کړې او ټیکو کې به یې بندې کړې چې غلطۍ کې زمونږ د لاس نه په چا غوزارو نه شي. او که د پلار قاتل به وله په کوڅه کې مخې له راغی نو سر به یې ښکته که هغه ته به یې غږ نه کو. دونه یې د دې میاشتو احترام کو، د دې ډېر لوی قدر کو او ډېر لوی عزت د دې میاشتې په جاهلیت زمانه کې کافرانو کو. نو ګوره زمونږ په شریعت کې خو د یو میاشت او د بل میاشت فرق نشته. د مسلمان وینه تویول حرام دي په ټولو میاشتو کې حرام او په ټولو روزو کې. د مسلمان عزت دا به سړی برقرار ساتي، دا یو میاشت سره تعلق نه لري چې 4 میاشتو کې مسلمان عزت ساتو په نورو کې بېعزتي کوه او یا په چا باندې غزار کوه او د چا وجود ته د چا مال ته د چا عزت ته تکلیف رسوه او د 4 کې مه رسوه. شریعت ته د مسلمان وینه او د مسلمان عزت او د مسلمان مال دا محترم دی او دې ته د عزت په نظر کتلی دی او د دې وینې بې ځایه تویول او عزت بې ځایه اخیستل او مال بې ځایه د مسلمان اخیستل دې ته لوی جرم ویلی دی او دا د کال په ټولو میاشتو کې او د شواروس په ټولو منټونو ګنټو کې یو شان فیصله ده. خو چونکې هغوی د دې 4 خیال ساته نو نبي علیه السلام ورسره 4 منلې.
زما احترام خو د ټولو دی، خو زه د دې څلورو تاسو فرق کوئ نو شریعت کې زمونږ ټولې مونږ ته برابر دي. ښه ده چې دا څلور تاسو منئ مونږ ټولې منو، دا هم پکې منو. دا عزت نبی علیہ السلام د دې څلورو میاشتو برقرار وساته، د نورو موضع برقرار چې بالکل څنګه تاسو له احترام کوئ مونږ به هم احترام کوو. دا ولې ورونو دا د دې میاشتې د دې لسم تاریخ ته وجه نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تاریخ دو سیزونه بیان کړي دي، نور څه نه. دو سیزونه، یو روژه او دویم په دې ورځ کې خپل بال بچ له او ښځو له ښه روزي ورکول، بس نورې قصې پکې نشته. چې زمونږ خلک ځي او په دې ورځ باندې اوس خو خیر دا رواج ختم شو، پخوا په قبرونو به اوبه اچولې. هلکه دا ولې وی په دې ورځ حسن او حسین شهیدان شوي دي. یو خو حسن صاحب نه دي شهید شوي په دې ورځ، حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوي. زمونږ خلک خو نه پوهېږي. نو یتګي نو دا اوبه ځکه په دې قبر اچو، نو دا د جاهلیت خبرې دي. تګي هغه غریب د دنیا نه تللی دی او قبر د پلار په او اوبه د پلار په قبر اچي، د مور په قبر اچي، دا اوبال ته رسي څه هغې په دې خیرات وکړه. د دې ورځ سره تخصیص نه لري، هره ورځ چې خیرات کې شربت پچه وسکا اوبه وسکا، الله د دې ثواب حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسوي. خیر و خلاص. دا نه چې په دې یو شپه ورځ ځې او په قبرونو باندې مسوس څوک اچوي او څوک پې دال اچوي. او پخوا اوس نشته، دا مشرانو ته پته ده، پخوا دا سخت رواج و، خلکو به ډنډۍ جوړولې او به تیلو کې اچولې، هغې ته به اور ورته کو او هغه به په هوا کې ویشتلې او په بل به څه کول، بل به د کوټې چتونو ته وختل. ما ته یاد دي زه ماشوم وم، نو د کوټې په چت باندې به په دواړه لاسه باندې را کېښودې او د حسن او د حسین نومونه به یې غېښتل. یاد دي مشرانو ته که او بل به یې څه کول، شګلولې به یې کو. نو شګلولې ختم شو، ماشومانو باندې به سوال کو، وی دا د حسن او د حسین تاسو ملنګان یې او د حسن او حسین سوال. نو په لوښي کې د جومات نه به یې راهیل راوړه، هغه په شکري کې کېښود او ماشوم به هغه په سر کو او په کورونو کې به ګرځېده. نو په یو هغه راهیل به یې کولو کړی، نو چا به وله پکې غنم اچول، چا به چینې اچول، چا به جوار. دا شکر دی چې دغه رواجونه خدای ختم کړل. ملنګي او سوال حرام دي، که ته د پیغمبر ځان ملنګ کې او که د صحابي ځان ملنګ کې، دا ټوله ګناه. بعضې شعرونه کې راځي که نه چې زه به ملنګ یم ستا د در او ملنګي به کوم. زه ملنګي دلته هم ګناه ده، ولته هم ګناه ده. سوال کول پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې حرام کړی دي، یوازې په تورنځو کې نه ځای کې سوال کول حرام دي. دا مه وایه چې ستا ملنګ یم او خیر به غونډوم، دا په شریعت کې منع دي خیر غونډول. په شعرونو کې څوک وایي او که په نظمونو کې وایي. نو دا شګلولې به غونډې د خلکو به غونډه. شکر دی دغه رواجونه خدای پاک ختم کړل. دا رواجونه به نه کې، دغه دوه څیزونه دي پکې. یو د دې ورځې روژه نیول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د رمضان د میاشت نه پس بهترینه میاشت د روژې په نسبت دا د محرم میاشت ده. په بخاری ترمذی کې حدیث دی د نبی علیہ السلام مبارک، بهترینه میاشت د روژې لپاره دا د محرم ده، دا غې نه پس. او یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي وی چې چا د عاشورې د ورځې روژه ونیوله د به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي. دې فایده شوه. ګوره چې څه پیغمبر علیه السلام فرمایي مونږ دغه کوو، نو هغې کې به خیر او برکت به انشاءالله. د یو کال ګناهونه درته خدای پاک په دې معاف کوي. او د دې روژه د بعضې فرض وه مخکې، بعضې علما وایي چې د رمضان سره منسوخ شوه. شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نور علماء لیکلي مخکې دا روژه فرض وه د عاشورې. حضور پاک ته چې لومبۍ روژه فرض شوه نو دا فرض شوه. او دا آیت چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، دا وی د دې عاشورې په حق کې د آیت نازل دی. او تشبیه د نورو امتونو سره په ذات او وصف په دواړو کې ده. څنګه په نورو امتونو د عاشورې روژه فرض، نو زمونږ په امت مخکې د عاشورې روژه فرض. یو د عاشورې، بعضې علما پکې عرفه هم یادوي، د عرفې روژه هم فرض مخکې. او په هره میاشت کې ایام بیض ورته وایي، درې روژې، 14مه د اسلامي میاشت دی او 14مه او 15مه دا درې روژې د رمضان نه مخکې په موږ فرض وي.
او دا په نور امتونو فرض وي دی په هر